په افغان پوځ کې تازه ګمارنې، څوک له دندې لري او څوک راوستل شول او څه ویل شوي. سلام ستړي مشئ. نن افغان حکومت د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی له دندې لرې کړ او پر ځای د ځانګړو ځواکونو د کل اردو قومندان ډګر جنرال هیبت الله علیزی د لوی درستیز په توګه وټاکه، چې نن د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزیر بسم الله محمدي له لوري معرفي شو. دغه راز د 215 میوند کل اردو قومندان تورن جنرال سمیع سادات د ځانګړو عملیاتو کل اردو د قومندان په توګه ټاکل شوی. د افغانستان په پخواني لوی درستیز ولی محمد احمدزي باندې نیوکې وې چې خپله دنده سمه نه اجرا کوي، نه یې له خولې یوه خبره راوځي او نه هم د کوم جنګ ساحې ته ولاړ. نوی ټاکل شوی لوی درستیز هیبت الله علیزی بیا زړور غږېدلی. ده ویلي دغه جګړه ګډو د افغانستان د وسلوال پوځ لوی درستیز هیبت الله علیزي ویلي د خپلو ځواکونو پر چمتووالي چټک کار کوو، ټول امکانات لکه الوتکې، ټانګونو، پرسونل لرو او د خدای په فضل به دغه جګړه ګټو. علیزي وویل دښمن د خپلې لنډې خوشحالۍ ژر ونه لمانځي. موږ د خپل اسلامي جمهوریت، خلکو، ملي بیرغ او قرآني حکم د پاکې دفاع په حق کې تر مرګه جنګیږو. ده ویلي ماتې نشته، راګرځېدل نشته. د پوځ هغه جنرال چې ویریږي جګړه نشي کولی، یونیفورم دې په عزت وباسي او په مخه یې ښه، که نه له جګړې ګرځېدل او د ماتې خبره به یې له مجازاتو خالي نه وي. سر له سبا به زموږ تعرضات بیخي ډېر شي. د دښمن ورمېږ ورماتوو، نور نیول او بخل نشته، وژل او له منځه وړل دي. هر حال د سمیع سادات باره کې هم خلک ښه نظر لري او وایي چې په ځای پرېکړه شوې. ځینو خلکو بیا د خوشحال سادات او میر احمد عظیمي یادونه کړې او غوښتنه یې کړې ده چې دغه دوه تکړه جنرالان هم باید صحنې ته راوستل شي او له استعداده یې ګټه واخیستل شي. په هر حال یاده دې وي چې افغان حکومت وروسته له هغې دغه تبدیلۍ راوستلې چې طالبانو د ګڼو ولایتونو مرکزونه نیولي. دا چې دغه ټاکنې به څنګه تمامې شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بیا چې ستاسو شوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.